زما مور ماته وی وی ته چې ماشوم وی نو ما به خلکو ته ویل چې زما بچی به په مصلی باندې کینی، په مصلی به ودریږي، قرآن به وی، په منبر به ناستی و قال الله و قال رسول به بیانی، نو دی خلکو به خندل وی چې تو اوس دې ته ګوره او دې خبرو ته یې ګوره، خس مې مه ګڼه سترګه کې به دې پرېوځم، چا پورې خندا نه ده پکار، څوک د خاورو ایرو پورته کی تخت ورکی، کله کله د تاجدار خاورې په سر شي، د چا خوښیږي نه چې کومه جوړه واغوندم، څوک په کفن پسې حیرانه په تختو پراته دي. ما باغ خلکو ته ویل چې مه خاندئ، دی به زه مدرسې ته لیږم، مه خاندئ، د ده لاس به د داسې عالم، د داسې مدرس، د داسې قاري صاحب په لاس کې زه کېدم چې انشاءالله تاسو به وګورئ غربت و، تکلیف و، نوجوانان په نظر راځئ، تاسو ماشومان په نظر راځئ، زه تاسو ته د زړه د درد نه نن دا نصیحت پرېږدمه که دغه مور په دې انتظار ده چې دا بچی پګړۍ په سر کې نو پګړۍ به په سرې که نه انشاءالله، که دغه مور په دې انتظار ده چې د دې بچي په مخ باندې د محمد رسول الله هغه نشانی، هغه سنت په نظر راځي، نو ښایسته ښایستګیري به پرېږدئ که نه انشاءالله. که دغه مور په دې انتظار ده چې دا بچی په مصلی ودرېږي او قرآن وی، نو د دې مور دا ارمان به پوره کوئ که نه انشاءالله. که هغه پلار نن په سعودي عرب کې یا په بل ملک کې یا په دې پنډۍ اسلام آباد کې یو ځای بل ځای هر چرته دی، د کور نه مسافر دی، په ځان باندې سختې تېرئ، تکلیفونه تېرئ، لګیا دی او په دې انتظار دی چې زما بچی به په ورځ د حشر ما ته تاج په سرئ، ما ته به تاج په سرئ، نو دې والدینو ته به تاجونه په سروئ که نه انشاءالله. دا یو سوچ دی، دا یو جذبه ده، دا یو ولوله ده. نن ضرورت دی ستاسو د معاشرې ته چې حافظان پیدا شي، نن ضرورت دی ستاسو د معاشرې ته چې قرا علما پیدا شي، او نن ضرورت دی چې د شپې جړاګانې شروع شي. تاسو تهجد کوئ که نه انشاءالله؟ په دې تهجدو کې وجاړئ خپل الله ته چې الله دا د فتنو دا دور ختم کا، وجاړئ خپل الله ته چې الله د دې نوجوانانو دا غفلت ختم کا چې د ټیک ټاکو د بې حیايي سیلاب په مخه کړي دي. الله د دې زنانو د دې جنکو دا غفلت ختم کا. تاسو ماشومان یې، ستاسو چړاګانې د رب په دربار کې ډیر قیمت لري، ستاسو دا اوښ کې د رب په دربار کې ډیر قیمت لري. وجاړئ خپل الله ته چې الله د دغې خور په سر باندې چې د بې حیايي په دلدل کې ډوبېږي روانه ده، الله د دغې خور په سر باندې د بیبي فاطمې د حیا صادر واچوه. وجاړئ خپل الله ته، دا واړه لاسونه خپل الله ته اوچت کړئ. دا د سجدو جړاګانې، دا د عبادت جړاګانې، دا د شپې جړاګانې، او بیا ستاسو جړاګانې د رب په دربار کې قابل قبول دي. وجاړئ د دې ملک پاکستان د پاره، الله زمونږ په حال رحم وکړه. وجاړئ
उगवाड़े ददे खपले मदरसे द पारा अल्लाह ची ददे मदरसे से जरूरियात दी ददे मुदर्रिसीनो कारी साहबानो से जरूरियात दी ददे कारी साहबानो से जरूरियात दी अल्लाह द गैब द खजानों ने पूरा का अल्लाह तची उगवाड़े मंगला बदा मदरसा द सरूद स्पिनो आबाद के अल्लाह जमा तलबा द चा दरवाजे त मवद रवा दल तवरल द लंगर बंदोबस्तों का स्ताद दिन तालिबान दी द इस्लाम तालिबान दी द कुरान तालिबान दी रब्बुल आलमीना जमा दे तलबा त द इज्जत जिंदगी नसीब कदा से दुआ गाने वाड़े।